خسته خسته خلک د خاورو خاوري کړي دي. داسې خلک چې د هغوی د ښایست په باس کېدو، داسې ځوانان لکه غرونه، لکه ستنې، داسې ځوانان هغه د خاورو خاوري کړي دي. ښه دروند نسب والا خلک، ښه جیداد والا، ښه پیسو والا، ښه علم والا، ښه تقوا والا، ښه دین والا ځوانان چې دغه د خاورو خاوري کړي دي. نو ما او تا به هم دغه خاورو شو، موږ هم اخرنی ځای دغه د خپل بدن ته وګورم، دا بدن د دې نه بیا بین روان شي او د دې دومره ناروا بیني چې هغه په دې انسانانو لګي، نو انسانان تنګېږي د هغې د لاسه. ځکه شریعت وایي چې دا قبر ولا ښه جوهر وکړه نه چې دغه بین د دې خلکو نه ورک شي او نه لګي په خلکو باندې. دا زما او ستا آخري نهایت او خبرو ته زمونږ وګوره او کار ته زمونږ وګوره. دومره غټې غټې او دومره زور هم دنیا له ورکړی او د بدن دومره غم راغستی وي چې هغه مړېږي. نو ځکه حدیث کې راځي چې د آدم بچې صرف خاورې مړوي نه، چې دا خاورې ورته ور واچولی شي که نه هر طرف ایله دی موړ شي، ورته مړېږي نه، خو چې د هر طرف یې خاورې راشي که نه بس بیا دی هغه ګوګ نه کوي، بیا هر څه ختم شي. نو چې هسې هم خاورې کېږي نو خاورې که د الله په عبادت کې په دیندارۍ کې هسې خو هم د نه ځي که نه پاتې کېږي، هسې هم ځي. نو چې هسې هم دا بدن خاورې کېږي او دقه انجام دی، نو بیا دا ولګوي د الله په بندګۍ کې. سبحان الله، دا انسان څه عجیبه دی چې کله مړ شي نو یعنې چې څومره ته به د خاورو کې وردننه کې دومره ورسره تخه کړي او د دغه ځمکې خاورې او ځمکې ته واپس شي. ځکه چې د دې انسان دا بدن دا بین شروع کړي څه وخت بعد په دې کې چینجي راښکاره شي. الله اکبر، دا بدن دا موږ چې پورې سهار ماښام نښتي یو چې دا دیسې او دا دغه دغه بدن بیا بین ترې رواني او چینجي پرې ولګي او بد حال شي. نو د دې نه مخکې چې چینجي زموږ دا بدن او خاورې زموږ دا بدن وخوري، نو د هغې نه مخکې خاورې کوي د الله په بندګۍ کې او بیا به خفه نه شي چېرته هم. دا پروا به دې نه چې زما بدن په قبر کې خاورې شو او چینجي پرې ولګېدو او بل شی پرې ولګېدو بل شی، هېڅ پروا به نه، ځکه چې هغه ته هسې هم خاورې کړی د الله په بندګۍ کې. او چې څومره د الله دپاره ستړی کولی شي د خپل بدن دومره یې ستړی کړه، او څومره چې ورته د الله دپاره تکلیف ورکولی شي هغه وله ورکړه. ځکه چې دا ستړي کول، دا تکلیف ورکول، دا ته خوشحالي په آخرت کې. او که دلته ته ډېر دمه کې چېرې دا عبادت نه کوم، ستړی کوي مې او داسې او دغه، او که ډېر کریمونه پرې لګوي او ډېرې دوايانې وخوري او ډېر علاجونه کوي، اخرنی انجام یې دغه دی چې خاورو کې خاوري